دوستانو د 2023م کال د امریکای هیواد لاټرۍ ویزو لپاره به څنګه ثبت نام کوئ؟ کومه تېره ویډیو چې ما جوړه کړې وه زیاترو کسانو همدا پوښتنه پوښتلې وه چې موږ څنګه کولی شو چې دې لپاره ثبت نام وکړو. ګورئ دوستانو، یو خو په هماغه ویډیو کې ما درته د ویب سایټ لینک درکړی و چې دې په ترو تاسو کولی شئ چې د 10مې میاشتې 5م تاریخ څخه واخله تر 11مې میاشتې 8م تاریخ پورې ثبت نام وکړئ. خو که بیا تاسو نشئ کولی نو دې لپاره ما ځانګړي پیکیجونه جوړ کړي. تاسو کولی شئ چې هغې کې موږ سره ګډون وکړئ. اول کوشش پخپله وکړئ چې پخپله ثبت نام ورته وکړئ. که مو طریقه نه وه، زه څو کاله مخکې ما هم دې باندې ویډیو جوړه کړې ده، کوم چې زیات تغیرات پکې نه دی راغلي. هغه یوټیوب چینل کې اوس هم شتون لري، تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ، هغې نه یې زده کړئ او خپله ورته ثبت نام وکړئ. خو که بیا هم تاسو نشئ توانېدلی چې ورته ثبت نام وکړئ نو موږ سره 4 مختلف پیکیجونه دي، تاسو کولی شئ چې هغې کې ګډون راسره وکړئ. اول به فیس په اړه درته ووایم چې د دې فیس څو دی. ګورئ دوستانو، امریکا هیواد د یادې لاټرۍ ویزو ثبت نام فیس نه اخلي، خو ثبت نام فیس که تاسو خپله نشئ کول نو ظاهره خبره ده چې کوم څوک درته ثبت نام کوي هغه به درنه فیس اخلي. نو ما د خپلو هیوادوالو هر اړخ ته په کاتو سره 4 پیکیجونه جوړ کړي دي. اول کوم څوک چې موږ سره انفرادي ثبت نام کوي هغې فیس 10 درهم دی. تاسو که متحده عربي اماراتو کې هر ځای کې وئ، که دوبۍ نایف سیمه کې وئ، که ورسان سیمه کې وئ، که ابوظبۍ مصفه سیمه کې وئ، رسول خیمه کې وئ، شارجه کې وئ، اجمان کې وئ، کولی شئ چې موږ مطلب نورو ځایونو کې کوئ بیا هم کولی شئ چې همدې وټساپ شمیرونو له لارې کوم چې سکرین باندې درته ښکاري تماس ونیسئ. اول خو کولی شئ چې د بینک له لارې موږ ته پیسې ولیږئ. که بیا هم بینک له لارې نشئ کولی نو په دغه ځایونو کې زموږ کسان دي، هغه درته ښایي، هغلته ورتلی شئ او هغلته ورته د ثبت نام کوم فیس چې دی هغه ورکولی شئ. انفرادي کس فیس ما درته وښودی چې موږ 10 درهم ټاکلی دی، او که همدا کس د فیملي سره ثبت نام کوي هغې فیس بیا 50 درهم دی. په تاسو کې بعضې داسې کسان به هم وي چې وایي چې که چېرته خوشبختانه موږ ته لاټرۍ وخته نو اورسته کوم پروسه چې ده تر انټرویو پورې هغه هم تاسو وکړئ. نو دغو کسانو لپاره موږ فیس 100 درهم ټاکلی دی. که چېرته ورته لاټرۍ وخته نو تر انټرویو پورې څومره پروسه چې ده هغه به موږ پر مخ وړو، خو هغې فیس بیا انفرادي کس لپاره 100 درهم دی. خو که فیملي سره و بیا هغې فیس 300 درهم دی. نو امید لرم چې فیسونه به ما ګران نه وي ټاکلي. ما هر څه په نظر کې ورته نیولي دي، هغې مطابق ما فیسونه ورته ټاکلي دي. ګورئ دوستانو، که چېرې تاسو موږ سره ثبت نام وکړئ نو تاسو ته فایده څه دی؟ تر ټولو ناول ستاسو واړه معلومات موږ سره په ډیټابیس کې ثبت کېږي. که آینده کې الله وکړه تاسو ته همدا لاټرۍ وخته نو ستا کوم معلومات چې موږ د ثبت نام په وخت کې ورکړي دي هغه به تا نه هېر شوي نه وي، هغې ټول بیکاپ به موږ سره وي. د هغې تر څنګ که چېرې تاسو نه د کنفرمیشن نمبر ورک شو، کوم چې یو یونیک نمبر وي هغې بیا که موږ درته ساتو، که تا نه ورک شو موږ سره به وي. کله یې که وخت راغلو د بیرته د چک کېدو چې موږ ته لاټرۍ ختلې ده او که نه هغه خو موږ درته چک کوو، نو دی تاسو ته فایده ده. نو نور ستاسو خپله خوښه چې کوم ځای کې ستاسو فایده وي زموږ باید د اول کوشش وکړئ چې په خپله یا د لاټرۍ ویزې لپاره ثبت نام وکړئ. که مو نشو کولی نو همدغه وټساپ شمیرو له لارې موږ سره تماس نیولی شئ. سمه ده؟ مننه.